حکومت ایران کې راشه دی خوا تاسو چې ضرورت دی هغه ته راشه بلاله زوای زداد السلام علیکم زما ګرانا پاکستانا او زما عمران خان څنګه خې جوړي کم از کم کنو کرانی را نشي را پوره نمانه ورونه واده وکا وې شوي او سره تنخوا من هغه بوله وکا کدا مړ شو کنه د دې زمیوار داري آیا همدا حکومت زمیوار دی الګه څنګه ٹھیک وای صحیح وای ما تاسو ته خود ضرورت شته دا کور دا تنخوا من ضرورت شته او نو کلیانې ولا ورکا وظیفې ولا ورکا یو خیر دی واده ولا چونګي کې خاوت څه وایا ودرېږئ عمران نصیب نه عمران نصیب نه دې خورچا مطالبه نشي کولای حکومت نه مطالبه کې کنه ولې حکومت پاکستان او عمران خان نه چې موږ ته نوکریانې راکړه نوکریانې نشي راکولی لږه وظیفه شان دې راکړه 10-15,000 روپۍ میاشت راکوه یو ښځه راله وکړه او یو وړوکې غوندې کالونه جوړه کړه چې هغې کې موږ دا ټول واړه اوسېږو څنګه چې بار ملک کانپور ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي هلته کې د دې دوبیله کالوني ده هلته ښه سپورټ ورکوي خو دا موږ بخته یو بیکاره یو زموږ حکومت بیکاره دی او موږ سره مرسته سپندیاره لپاره تاسو اعلان وکړئ ځکه چې موږ غریبانان یو راشه ورته وکړه اعلان دی وایا څه وویل موږ خو په پوه نه یو څه وویل راته ووایه بیان وکړه بیان زموږ اسفندیار دی الحمدلله وادي کړی دی خو اوس دته څه ضرورتونه دي پوره کول غواړي کور کې بچی خواهش کوي ښځه خواهش کوي چېره ماله دا راوړه نو دی به ټاټکې کوي اوټ مې پوره درکړی دی او نوکري هغه ډسیبل 4% نشته ولې نو پاکستان چې داسې کوې را سره بیا زه پاکستان در سره منم زبردست تاسو زبردست تاسو وایا ته وایا دا شروع کوایا لایو پروګرام دی حکومت والا پروسه پہلے ودیا کا شیر ہوئی ہم پٹھان دہشت گرد نہیں ہم پٹھان دہشت گرد نہیں لوگ ہماری برید سے ڈرتے ہیں زبردست وایا وسو دا شیر وایا بلبل دا شیر دی وایا زرا شیر وایا دا نو وایا काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता काश तेरे घर के सामने मेरा घर होता बात तो न सही तुझे देखना तो नसीब होता زبردست بلبل زبر راشد وایا वही हम पठान दहशत गर्द नहीं नहीं लोग हमारे स्टाइल से डरता है हमारे मुझ से डरता है